السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای وکړي تاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې له مسنجر څخه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. یعنې کله چې تاسو ته یو ملګری په مسنجر کې یوه ویډیو راولېږي، اوس که تاسو غواړئ چې هغه ډاونلوډ کړئ نو هغه تاسو څنګه کولی شئ. ملګرو ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته تاسو تر اوسه ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. او که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوې په خپل چینل کې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې چیرې تاسو ته په مسنجر کې یو څوک ویډیو راولېږي، اوس که تاسو غواړئ چې هغه ویډیو ډاونلوډ کړئ نو هغه تاسو څنګه کولی شئ. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف دلته به ملګرو تاسو راسئ. اول لارې به یو سی براوزر خلاص کړئ. که یو سی براوزر وي او دغه رقم که دلته ملګرو کروم براوزر وي او که چیرې کروم وي ملګرو، یعنې په هر یوه کې چې تاسو خپل اکاونټ خلاصوئ دلته به تاسو هغه اکاونټ خلاص کړئ. نو ملګرو زه راځم یو سی براوزر ته. کله چې هم تاسو یو سی براوزر ته راسئ نو دلته به تاسو اوس خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. ملګرو دلته زه راځم خپل فیسبوک اکاونټ خلاصوم. نو دلته به تاسو راسئ د فیسبوک په اکاونټ باندې به کلیک وکړئ، هغه به تاسو خلاص کړئ. دلته به تاسو راسئ ملګرو ته فیسبوک په اکاونټ به کلیک وکړئ، فیسبوک اکاونټ به تاسو خلاص کړئ. کله چې هم دغه فیسبوک اکاونټ تاسو خلاص کړئ، ګوره ملګرو د دغه کم انټرفیس چې دغه دا رقم را روان ده. دلته ګوره ملګرو تاسو ډېر اپشنان درکړي دي، دا رقم هوم، پروفایل، میسیجز، نوټیفیکیشن، چټس، فرینډز، پیج، ګروپس، مینیو، یعنې هر یو دلته به ګوره دا ټول اپشنان یې درکړي دي. دلته به تاسو راسئ ملګرو په دا میسیجز باندې به کلیک کړئ. دا کم میسیجز چې لیکلی ده په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ملګرو دلته به تاسو اوس هغه سړی ور وښیاست د کوم سړي ویډیوګانې چې تاسو ډاونلوډوئ نو د هغه سړي اکاونټ به تاسو ته معلوم وي چې پلانکي سړي موږ ته یوه ویډیو رالیږلې وه، اوس زه غواړم چې هغه ویډیو ډاونلوډ کړم نو هغه ټول خلک به دلته تاسو ته راواړوي. نو ملګرو دلته ماته ما یو ملګری ده د خان ناصر په نامه ده، اوس دغه ماته یوه ویډیو رالیږلې ده، اوس زه غواړم چې دا ډاونلوډ کړم. نو ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته دا مې دوه میسیجان سره کړي دي. دلته به تاسو راسئ سی اولډ میسیجز به وي. کله چې هم تاسو سی اولډ میسیجز وي بیا زه ملګرو سی اولډ میسیجز ومه، یعنې په زاړه میسیجانو کې چې هر ځای هغه ویډیو پرته وه تاسو به هغه څه کړئ ډاونلوډ کړئ. نو دلته زه راځم دلته دا ویډیوګانې دي، اوس زه یوه ویډیو کې خوښوم چې هغه ویډیو زه څه کړم ډاونلوډ کړم. نو ملګرو دا تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ. ملګرو دلته راځم دغه ویډیو ده، اوس زه غواړم چې دا ډاونلوډ کړم. نو سمپل به تاسو راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې په هغه ویډیو باندې تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو ته د هغې ویډیو کوم انټرفیس چې دغه به دا رقم را رواني. نو اوس به دلته تاسو راسئ په دغه پلی کوم بټن چې ده په دا پلی بټن به کلیک سره وکړئ. کله چې هم تاسو په پلی بټن باندې کلیک وکړئ ملګرو دلته ګوره بیا تاسو ته دوه اپشنه درکوي. نو ملګرو یو د آنلاین او بل د ډاونلوډ. کله چې تاسو په آنلاین باندې کلیک وکړئ دغه کومه ویډیو چې ده دا به ډایرکټ د پلی سي، بیا تاسو دا نسئ ډاونلوډولی. نو اوس که چېرته تاسو غواړئ چې دا ډاونلوډ کړئ دا کوم یلو بټن چې ده ډاونلوډ چې ورته لیکلی ده تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ملګرو ګوره ډاونلوډینګ روان شو. نو دلته په تاسو راسئ ډاونلوډ ته. اوس ګورو چې دا ډاونلوډینګ روان ده. ګوره ملګرو دا 21 MB ده. نو دا اوس څه کېږي ډاونلوډېږي. نو په دا رقم ذریعه سره تاسو کولی شئ چې د چا د فیسبوک ویډیوګانې یا د مسنجر ویډیوګانې څه کړئ ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو خدای وکړي ستاسو به زموږ ویډیو خوښ شوي، کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. او که چېرته تر اوسه تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هر قسم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.